بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو بایولوژي کلاس 7 ساينس ته. په دې کې ټاپک ته ایمیونټي. ایمیونټي مونږ وایو د بدن طاقت ته. زمونږ چې کوم وینه ده، زمونږ په وینه کې وایټ بلډ سیل یعنی دبليو بي سي هغه دا چل کې چې کله زمونږ جسم ته د بهر نه ډسټ پارټیکل یا بیکټیریا، وایرس، فنجای، پولنز وغیرہ دا سيزونه زمونږ جسم ته لاړ شي، زمونږ په وینه کې دبليو بي سي یعنی وایټ بلډ سیل هغې سره د جنگ دپاره تیار نسی. نو دا یو طاقت دی. دغه طاقت ته مونږ وایو ایمیونټي. نو په اصل کې دې لپاره مونږ یو لفظ استعمالو، پاورفل آرمي. ستاسو په کتاب کې هم دی چې دا یو طاقتور ترین آرمي ده ستاسو د جسم. آرمي چې دا بارډر باندې د ملک حفاظت کوي، دغه شان ستاسو د جسم حفاظت چې کوي نو هغه دبليو بي سي کوي. نو دا یو صلاحیت دی. دغه صلاحیت ته مونږ وایو ایمیونټي. یاد ساتئ دې ته مونږ وایو پاورفل آرمي. دا تاسو بچ کی د سنه د میکانیکل انجریز نه. ستاسو زسې چې دی هغه کټ شي یا ستاسو زسې چې دی هغه زخمی شي، واون یعنی په سږي کې چې دی زخم ولګي یا ستاسو زسې چې دی کټ شي، نو هغه بیکټیریا ته دوړو وغیره دي سيزونه ته چې دی بالکل ښکاره شي. خو چې کله دوړه، بیکټیریا، وایرس، فنجای وغیره د سيزونه راځي، نو زمونږ دا دبليو بي سي چې دی نو دا وته تیار نشي. دا تاسو بچ کی د سنه اٹیک بای پیتوجن. دا هغه سيزونه تاسو بچ کی چې کوم سيزونه تاسو ته بیماری لګي. نو کوم سيزونه چې تاسو ته بیماری لګي هغه ته مونږ وایو پیتوجنز. نو تاسو د سنه بچ کی د پیتوجن نه یاد ساتئ. بل تاسو د سنه بچ کی انټری اف فورن پارټیکلز. تاسو جسم ته سپورن پارټیکل چې دی نه نوځي. فورن پارټیکل مطلب دا دی د بهر نه سسیس تاسو جسم ته د پوزي په ذریعہ باندې نه نوځي، تاسو اکسیجن نه کاږي یا د خولې په ذریعہ نه نوځي او تاسو ته نقصان نه سي. نو دغه فورن پارټیکل لې دغه نه چې تاسو بچ کی یعنی انټری اف فورن پارټیکل. ښه وس دی پرسنل آرمی یعنی د هر انسان چې دی دغه په جسم کې دا پرسنل آرمی یعنی دبليو بي سي چې دی دا موجود دی. دغه پرسنل آرمی ته مونږ یو نوم ورکو چې هغه ته ویل کیږي ایمیون سیستم. نو دا خو د ایمیونټي لکشن د انټروډکشن. په دې کې مزید مخکې مونږ وایو چې هیوج نمبر اف پیتوجن انټرز انټو باډي. روزمره په ډیر زیات تعداد باندې په زرګاو تعداد باندې پیتوجن چې دی هغه زموږ جسم ته ننوځي. یعنی هغه سيزونه زموږ جسم ته ننوځي چې کم سيزونه چې دی موږ لا نقصان نه کوي. مختلف قسم بیماریاں لګي، وړې او غټې بیماریاں چې دی هغه لګي. نو په ډیر غټ تعداد باندې زموږ جسم ته ننوځي. او تاسو به خیال کړئ چې وی ډو ناٹ فال ایل ایوری ډے. موږ روزانه چې دی نه بیماری وو، موږ روزانه ځکه نه بیماری وو د هغې وجه دا ده چې زموږ وایټ بلډ سیل دغه سیزونو سره جنګ کوي. چې کله زموږ دبليو بي سي په هغې باندې زورور شي نو دغه سیز چې دی ختم شي، او چې کله په موږ باندې زورور شي نو بیا موږ چې دی ناجوړه کېږو. خو موږ روزانه نه بیماریږو ځکه چې زموږ وایټ بلډ سیل یعنی دغه پرسنل آرمي چې ده د دې سره لګي هر ټیم چې دی په جنګ کې. ان آرمي اف سیلز الویز رومینګ. زموږ په جسم کې د سر نه والا د خپو پورې دغه کم آرمي اف سیلز چې دی یعنی وایټ بلډ سیل چې دی دا رومینګ کې مطلب موږ ته ادھر ادھر ټهل نه، دا په هر ځای کې زموږ په جسم کې چې دی ګرځي، او چې په کوم ځای کې داسې غیر ضروري څیز اینی ناغرانی سي وجني. immunity is the ability. دا اوس ډیفینیشن دی چې immunity is the ability. immunity یو صلاحیت دی. immunity یو طاقت دی. خدای ته مونږ وایو چې دا یو صلاحیت دی په باډي د جسم to resist چې رکاوټ پیش کې harmful نقصان دی مایکرو ارګانیزم. مایکرو ارګانیزم هغه څیزونه دي چې مونږ ته په سترګو باندې په نظر نه راځي. زموږ د سترګو دونه طاقت نشته چې هغه مونږ وینو. د هغې د سیکولو لپاره چې دی مونږ مایکروسکوپ استعمالو. خو دا د الله پاک داسې مخلوق دی چې کله زموږ جسم ته ننوځي نو مونږ چې دی بیماری. نو دا اشاره کوي بیکټیریا ته، دا اشاره کوي وایرس ته، او دا اشاره کوي فنجای ته. نو دا درې څیزونه چې دي دا مایکرو ارګانیزم دي. نو ایمیونټي داسې یو صلاحیت دی زموږ د جسم چې دا چې کوم خطرناک مایکرو ارګانیزم دي هغې ته رکاوټ چې دی پیش کوي. ها په دې کې بل څیز راغلی پیتوجن. پیتوجن څه ته وایي؟ هر هغه څیزونه چې هغه بیماری لګولو طاقت لري نو هغې ته ویل کېږي پیتوجن. لکه بیکټیریا، وایرس، فنجای، دوی کې دا صلاحیت شته چې دوی موږ ته بیماری ولګوي، نو ځکه دې ته پیتوجن چې دی ویل کېږي. ډیزیز کازینګ جرمز انکلود وایرس، بیکټیریا، فنجای. یعنی ډیزیز بیماری، کازینګ لګولی شي، جرمز دا داسې جراثیم دي چې دا بیماری لګولی شي. د بیماری لګولو وجه چې دی هغه جوړېدی شي. څوک؟ وایرس، بیکټیریا، فنجای. نو دې درې واړو ته په جمع باندې ویلی کېږي پیتوجنز. اوس بل ټکی په دې کې استعمال شوی دی انفیکشس ډیزیز. هغه بیماریانې چې هغه تاسو ته ولګي او هغه بل ته هم په اسانه باندې لګي نو هغې ته موږ انفیکشس ډیزیز چې دی هغه ته وایو.
نو انفیکشس ډیزیز مونږ دې ته وایو چې هغه بیماریان چې بل ته لګي نو ډیزیز کاز بای پیتوجین د پیتوجین د وجې چې کومې بیماری لګي نو هغې ته چې دی مونږ انفیکشس ډیزیز چې دی مونږ ته وایو لکه مثال په طور فلو د یخنۍ مرض دی پرنجي چې دی سړی کوي نو هغه د چا د وجې لګي وایرس د وجې لګي هغه وایرس لپاره مونږ پیتوجین ټکی چې دی استعمالو د هغې نه علاوه ټایفاید میادي ته به دا کاز بای بیکټیریا دا د بیکټیریا د وجې نه چې دی لګي بیا د دې سره یو بل نوم دی چې هغې ته مونږ وایو پیراسایډ پیراسایډ څه ته وایي پیراسایډ اصل کې مونږ وایو مبتخواره یعنی هغه ارګانیزم چې هغه په مفته باندې د بل نه خوراک اخلي لکه انسان د انسان په ویښتو کې سپږی دغه سپږه چې دا د انسان نه چې دی مفته باندې خوراک اخلي نو دغې ته مونږ وایو پیراسایډ یعنی مبتخواره زمونږ په جسم کې بیکټیریا زمونږ په جسم کې وایرسي هغه زمونږ د خلیو نه په مفته باندې خوراک اخلي نو هغې ته مونږ وایو پیراسایډ په دغه پیراسایډ کې زموږ سره وایرس بیکټیریا پنجای وغیره دا راځي نو دا هم مونږ ته بیماریانې چې دی لګولی شي نو یو پیره د خلاصوی ما ځان پې پوه کوئ ایمیونټي څه ته وایي دا یو پاورفل آرمي ده مونږ د کټس واونډ زخمونو وغیره مونږ د دې نه چې دی بچ کوي د پیتوجینز د اټیک نه یا زموږ جسم ته د بهر نه څه پارټیکل ننوځي مونږ د هغې نه بچ کوي او زموږ پرسنل آرمي چې دا نه هغې ته مونږ وایو ایمیون سیسټم ټیک شو ښه بیا په ډېر ګڼ تعداد باندې زموږ جسم ته چې دی پیتوجین ننوځي خو مونږ روزانه نه جوړه کېږو مونږ ولې نه جوړه کېږو دغه WBC یعنې دغه ایمیونټي کوم طاقت چې دی دا زموږ په جسم کې د سر روال خپو پورې چولي او چې په کوم ځای کې وایرس بیکټیریا پنجای اینی یا په کوم ځای کې غیر ضروري څیز اینی هغه رانیسي او هغه وژني یا چې دی مړ کوي خو چې کله به مونږ زورور شي بیا مونږ چې دی بیمار شو دوی ډیفینیشن کړلی چې immunity is the ability of a body to resist harmful organism immunity په اصل کې دا یو صلاحیت دی د بدن چې کوم نقصان ده مایکرو ارګانیزم یې هغې ته رکاوټ پیش کوي بیا پیتوجین دی پیتوجین هر هغه څیز دی چې هغه تاسو ته بیماري لګوي دا یوازې په انسان کې نه دا په ځناور کې دا په بوټو کې هم دی درې قسمه پیتوجین دي وایرس بیکټیریا پنجای په یو بل ټکی دی چې هغې ته موږ وایو انفیکشس ډیزیز یعنی هغه بیماریانې چې انسان ته ولګي د یو انسان نه بل انسان ته په اسانه باندې چې دی ټرانسفر کېږي مثال دوی ورکړلی فلو یعنی یخنۍ بیماري ده چې کله انسان پنجای کوي د ده د پوزې چې کوم ډراپس دي هغه په هوا کې چې دی خورېږي بل ته چې دی په اسانه باندې دا چې دی لګولی شي بل ټایفاید یو بیماري ده چې دا هم بل انسان ته چې دی بیکټیریا د وجې نه چې دی کاز کېږي او نور ته چې دی دا هم لګېدی شي نو دا کلاس 7 ساینس و د یونټ نمبر 3 دا ټاپک چې دی ما پکې پرېښو نو امید کوم پوه شوی که بیا هم نه یې پوه نو په کمنټ کې ما ته ووایي انشاءالله میلاو به شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېره مننه